دفاع دل فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهي المنکر امر بالمعروف نهي المنکر امر د خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. امر بالمعروف نهي المنکر. د کندهار ولایت د مرکز ولسوالۍ محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د یو سلنو جماعتونو لملا امامانو سره د همغږۍ او په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه ناستې ترسره کړي. د غراض د یاد ولایت محتسبینو له 22 نظامي مرکزونو د وزارت له لوري د منکراتو د مخنیوي په موخه د شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه چې په وینا یې د کړنو له شروع سره یې د ډیرو منکراتو مخه نیولې ده. د زابل ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي محمد ابراهیم جاوید د مل پلای په ملتیا د یاد ولایت شاجوی ولسوالۍ د خپل رسمي سفر پر مهال د یاد ولسوالۍ له محتسبینو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدې او پر هغوی ټینګار وکړ چې له خلکو سره له نیک او مسلکي چلند څخه کار واخلي او په خپل سر د کړنو له ترسره کولو ډډه وکړي. د غراض د پکتیا ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي سید جمال جمالي د دې ولایت د والی مولوي مهر الله حماد، امنیه قومندان مولوي محمد عمر مخلیص، د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالستار سیرت او نورو ګڼو اماراتي مسؤلینو په ملتیا د دې ولایت زدران، ګرد څیړي او شواک ولسوالیو ته سفرونه وکړل. بلخوا د پلازمینی کابل شهري ریاست د 22 حوزو د امر بالمعروف محتسبینو د وزارت د هدایت پر اساس په کار کې له سلمانیو او حمامونو د وزارت له لوري د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه د شوو سپارښتنو څار او لیدنه وکړه او د سلمانیو پر مسؤلینو یې ټینګار وکړ چې خپلې کړنې د وزارت له پالیسۍ سره سمې ترسره کړي او د داسې کړنو له ترسره کولو ډډه وکړي چې د وزارت له پالیسۍ سره په ټکر کې وي.